د ملت غږ راډیو د ټولنیزو پاڼو درنو کتونکو سلامونه، ستړي مه شئ. محب الله خپلواک یم، راغلی یم د کابل کرکټ نړیوال لوبغالي ته د شپږیزې پایلوبې ته. د شپږیزې اړوند به د ښاغلي سادات صاحب سره وغږېږو. د کرکټ بورډ ویان زموږ سره شتون لري، له ده سره به د شپږیزې اړوند وغږېږو. سادات صاحب ډېره مننه چې وخت مو راکړ. تاسو نه هم مننه چې کابل نړیوال کرکټ لوبغالي ته راغلی. ډېره مننه. سادات صاحب که په لومړي کې دا راته ووایه د شپږیزه لیګ څخه مو هدف څه دی؟ د شپږیزه لیګ خو دا د کورنیو کرکټ ډېرې سترې سیالۍ دي چې هر کال ترسره کیږي، او هدف زموږ دا دی چې موږ دلته ځوانانو ته چانس ورکړو تر څو هغوی د خپل سینیر لوبغاړو سره د افغانستان د کرکټ مشهورو ستورو سره یو ځای ولوبېږي، له هغوی زده کړه هم وکړي او دوی هم خپلې وړتیاوې وښایي، تر څو په راتلونکي کې د افغانستان په 19 کلنو لوبډله کې، په ابدالیان یا الف لوبډله کې او په ملي لوبډله کې د اړتیا پر اساس دوی ته ځای ورکړل شي. سادات صاحب سږ کال په شپږیزه لیګ کې 15 لوبډلو ګډون کړی و، نورو کلونو کې له دې څخه زیاتې وې، علت یې څه و؟ بالکل په نورو کلونو کې لوبډلې زیاتې وې. په ځانګړي ډول که موږ تېر کال په اړه وغږېږو، تېر کال 8 لوبډلې وې. تېر کال دغه سیالۍ په فرانچایز ډول ترسره شوې وې، یعنې لوبډلې او لوبغاړي د فرانچایزونو له لورې پلورل شوي وو. ولې سږ کال دا سیالۍ افغانستان کرکټ بورډ په خپل مالي لګښت باندې ترسره کړي، او هدف او موخه دا وه چې هغه ځوانان چې په کورني کرکټ کې ځلیدلي دي چې هغوی دپاره یو ځانګړی فرصت رامنځته شي، ځکه شپږیزه د افغانستان ډېر غټ لیګ دی. تاسو ولیدل چې د افغانستان د کرکټ څومره مشهور ستوري چې دي، چې هغه نه تنها د افغانستان د کرکټ ستوري دي بلکې د نړۍ د کرکټ ستوري دي، هغوی ټول د شپږیزې ته راغلي دي او دلته لوبېږي. نو زموږ هدف هم دا و چې کوم ځوانان چې دلته په داخلي کرکټ کې ښه ځلیږي هغوی دپاره یو ښه فرصت رامنځته شي، د دغه سینیر لوبغاړو سره ولوبېږي او له دوی زده کړه وکړي. سادات صاحب که وګورو په شپږیزه لیګ کې سږ کال چې تاسو ځوانانو ته د دې موقع ورکړې ده چې هغه ولوبېږي او ځوانان تر سینیر لوبغاړو ډېر ښه ځلیدلي دي، دا زموږ د کرکټ د راتلونکي لپاره ډېره ښه خبره ده. د دې ځوانانو لپاره تاسو کوم پلانونه لرئ؟ بالکل تاسو ولیدل چې شپږیزه کې ځوانانو ته ډېر چانس ورکړل شوی و. اوپننګ ته دوی راتله، لومړی توپ اچونې ته دوی راتله، هماغه و چې څومره موږ چانس ډېر ورکړه، دوی هم خپله وړتیا وښودله. نو په نږدې راتلونکي کې موږ یو څلور اړخیزه سیریز لرو په عمان کې، چې هغې کې هانګ کانګ، سریلانکا او افغانستان لوبډلې به هم وي. 4 هېوادونه دي د عمان په ګډون. د همدغې شپږیزې نه ځوان لوبغاړي به انتخابېږي افغان ابدالیان لوبډلې ته. اول به هلته 4 اړخیزې سیالۍ ترسره کوي، له هغې وروسته به بیا موږ د ځوانانو اسیاجام لرو چې دغه ځوانان چې کوم ښه پرفارمنس دلته کوي دوی به بیا اسیاجام ته ځي او اسیاجام کې به سیالۍ کوي. د شپږیزې وراخوا راتلونکي کې د کورني کرکټ لپاره کوم پلانونه لرئ؟ کومې سیالۍ به ترسره سي؟ په ټوله کې سږ کال موږ په کورني کرکټ کې قشتیپه هم یو نوی اضافه سیالۍ وې، ډېرې ښې ترسره شوې، ښه پایله یې هم درلوده. د نړیوال جام د مخکې د آمادګیو دپاره ډېر ښه فرصت و. نو دغه شپږیزه چې پای ته رسېږي له دې پسې انشاءالله موږ فرست کلاس لرو، او نورې د کورني کرکټ چې کوم هغه لړۍ د هغه هر کال دوام کوي، که هغه انټر کلب سیالۍ دي چې همدا مهال په ډېری ولایتونو کې پیل شوي دي. له هغې نه وروسته دویمه درجه ولایتي سیالۍ دي، لومړۍ درجه ولایتي سیالۍ دي، 3 ورځنۍ سیالۍ دي، 4 ورځنۍ فرست کلاس سیالۍ دي، لیسټۍ سیالۍ دي چې څه موده وړاندې په کندوز کې ترسره شوې. دغه سیالۍ هر کال دوام کوي. سږ کال په شپږیزه لیګ کې تر نورو کلونو ځکه غوره و چې د ملي لوبډلې ټولو لوبغاړو ګډون کړی و. آیا راتلونکي کې تاسو مینوالو ته دا زیری ورکوئ چې راتلونکي کې به هم راشد خان، محمد نبي او ځینې نور مشهور لوبغاړي به په د سیالیو کې شتون ولري؟ انشاءالله په شپږیزه کې چې هر کال ترسره کېږي دې کې به د افغانستان د ملي کرکټ ټول ستوري ګډون کوي. زموږ اکثره کتونکي کندهاریان دي، تاسو د کندهاریان لپاره کوم ځانګړي زیری لرئ چې هلته په کندهار کې به سیالۍ ترسره کېږي؟ انشاءالله که تاسو وګورئ موږ وروستۍ سیالۍ په کندوز کې وکړي. د افغانستان کرکټ بورډ پلان همدا دی چې د هېواد ګوټ کې د کرکټ سیالۍ ترسره کړي، او ځکه موږ د افغانستان په هر ګوټ کې د کرکټ ځانګړي مینوال لرو. نو انشاءالله په کندهار کې به هم په نږدې راتلونکي کې د کورني کرکټ سیالۍ وشي او کندهاریان به هغه د کرکټ کوم وطن دی چې دا به یې خوړو به شي. ډېره مننه.